یو کافر خالد ابن سفیان، خالد ابن سفیان یو ظالم کافر، هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کوله او حضور پاک پسې به سپکې وي او بد به وي او چې د نبی علیه السلام نوم به ډېر په بد واغېسته. اوس هم د چا سره روان یي نو په هر مجلس کې سپکه وایي. نو دی خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیه السلام بد وي، سپکه به وي او حضور پاک ته هغه خبرې را رسېدلې. ډېر زیات نبی علیه السلام پې خفه و چې سپېره ما باندې اسلام نه راوړې او مسلمانېږې نه، نو سپکې ولې وې؟ او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کړ د خپل قوم او یزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیه السلام مبارک په شان کې. یزو په مدینه باندې حمله کو نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپېره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې سپک کوي په مدینه حمله کوي. نو نبی علیه السلام وی یاره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې دا سر ته پرېږدي په مدینه څه لپاره حمله کوي؟ ته پرېږه او خپل دین دې پېژه، ما سره څه ظلم کوي؟ نو یو صحابي پاسې حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه وی د الله رسوله ما ته دعا وکړه، لاړم ورپسې. صحابو کې ډېره زبردسته بهادري وه، بهادر خلک او د هغوی سوچ هم دغه و چې ځکه سړی مې مړ که غازي به شم او که زه مړ شم شهید به شم. او د شهادت په قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. وی صاحب دوا کوه ورغلم پرې، وی دا الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه، هغې کې بیا درد کېدو سي. دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته. اوس یو صحابي چې وردي څونه ګران کار دی یوازې چې وردي او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي. د ګیر چاپېره قبیلو نه او علاقو نه او بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو. وی بس غلې غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ورورساو. وی چې ورورساو چې ټس مې ورکړه سر مې دی او رامنډه مې کړې چې سر مې دی و سر مې ونیوه په لاس کې سر مې مره ونیوه او رامنډه مې کړې. وی چې رامنډه مې کړې خلک راپسې دی، زموږ مشر زموږ سردار چا مړ کړ او سر یې ته یې وړه. وی د اخو غرونه دي غونډۍ دي، یو غونډۍ شاته تاو شوم یو غار و پکې، په هغه غار ورننوتم. چې په غار ورننوتم الله ورسره اوس مدد کوي. حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه. د غار په خوله کې فورا جولاګي راغی او جالې پکې جوړې کړې، لکه څنګه چې نبی علیه السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو جولاګي پکې جاله واچوله. فورا جولاګي راغی او جالې پکې جوړه کړه. خلک منډې ترلې ویې لکه سړی څه شو؟ وی دې غونډۍ شاته تاو شو چې ګوري نشته. وی لکه دې غار کې وی چې وی کتل ورشو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانېدې. دې کې خو بلا جالې د جولاګي یو جالم نه ده، دا څنګه په دې ورننوته د جولاګي جالې روانې نه شوې. نو هغې ته لاړل خواره شو، یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی. دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وی دروازې به چېته غار کې پټ وم او د شپې به مې مزل کو، دروازې به بیا چېته غار کې پټ شوم او د شپې به مې مزل کو. او حضور پاک مبارک ته الله اسلام ورکړه. صحابو ته ووی وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنځلې کوي او پراپیګنډې کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي، وی هغه مردار که مړی که سر یې ترې پرېږدي. هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې صاحب وی دروازې به مې ځان چېته غار کې پټو، پټو کې لښتو کې به پټوم او د ده سره م راسره دی اوس د دې مردار. او وی دا شپې به مې مزل کو. راغې مدینې منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود. وی صاحب دا د هغه پلیته د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرېږده. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه او یو کونټۍ ورسره وه، یو کونټۍ ورسره وه. هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له. وی ها دا کونټۍ والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل. وی دا کونټۍ والا ته به جنت کې په دې کونټۍ ګرځې، دا نه چې ته به ګوډې، جنت کې ګوډ شل نشته، خدا به ستا یو نښی
اوس هم بعضې خلک د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي یو سټیک ورسره یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو چونټی وي هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي شوق دپاره یې ساتي نو وی په دا ځه وی جنت کې به دا کونټی لګي او پکې به ګرځي او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی حضور پاک ورته فرمایي او دویم ورته څه وایي وایي عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نښئ په دې به دې پېژنم قیامت په ورځ به دا کونټی ستا نښئ په دې به دې پېژنم دا ستا نښه شوه دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه ډېره دعا یې ورته وکړه د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نه شي روکه نه شي تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړه هغې صحابي او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړ وی چې ما کله په قبر کې ښخ کړه دا کونټۍ ما سره کېده نو چې قبر کې کله ښخ کړه نو هغه کونټۍ م ورسره کفن کې کېښوده دفن یې کړه ورسره دا یو واقع پیښه شوه ګوره تاسو ته خپله اندازه ولګېده چې د صحابو بهادري څومره وه د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه یک سر په غونډ کلي ورځي او د کلي مشر وجني دا خو اسانه خبره نه ده دې کې خو به خپل سر بیلې او بیا څومره مشقت کوي او نبي علیه السلام نه ځان دا رسوي او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي کونټی د حضور پاک چاله چې حضور پاک کوم شی ورکړی دی هغه به پرې فخر کوه وی دا مال د دواړو جهانو مبارک سردار را کړی دا نیزه مال هغه را کړې ده دا توره مال هغه را کړې ده دا جام مال حضور پاک مبارک را کړی دی صحابه به پرې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکي پلار ورکي استاد ورکي یو پیر ورکي او نیک سړی ورکي هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي فخر پرې کوي که نه کوي نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکي په هغې به څونه فخر کوي نو یو دا واقع پیښه شو په څلورمه هجرۍ کې بله یو محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په څلورمه هجرۍ کې د سفر په میاشته کې هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره کړ او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان عدل او قاره د دې خلک رجیع دا ګیر چاپیره د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل قبایلي خلک و بدماشان اجرتي قاتلان دا ځای په ځای خوارو او بل ډاکوانو چې قافلې به تلې دوی به لوټ کولې او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واخېسته او چې چاته به هم د کرې د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې دا به ورسره 100 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کرۍ جنګونه کول په پیسو به جنګونه کول د مکې کافران چې کله هم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کرۍ ټټوان به ورسره دوی له به یې پیسې ورکړې او دوی به پیسې واخېستې بس پیسې به یې ورکولې او مرګونه به یې کول قتلونه به یې کول ډاکې به یې کولې او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره وې ګرځېدل به نو دا خلک چې دی دا قبایل دوی صلاح وکړه د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې زموږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي او په احد کې زموږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي د هغې بدل به راله څنګه وایي دې ته د په پیسو خبره وکړه هغې وایي داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او موږ به مصطفی علیه السلام ته کښېنو موږ به ورته ووایو چې موږ مسلمانان او بیا به ورته ووایو چې صاحب زموږ ټول قوم مسلمانېږي یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي نو په دې بهانه به ترې مسلمانان راوچت نو چې راولو نو په تاسو به یې خرڅ کړو پیسې به راکړې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې وایي وی بس ډېره ښه شوه نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي ډېره ښه ده حضور پاک او په اسلام د خلکو خوشحالېده وی صاحب زمونږ قوم ډېر د تا ته پته ده او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوځو او په خپل کلي کې به یې ډېره کړو نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي ښکلې عقیده او عمل او اخلاق به هم وښیي ټول خلک به مسلمانان شي
او زمون قوم خو کېږي مسلمانېږي یو څو کسان راکړه نبی علیہ السلام خوشحاله شو وی ډېره ښه نو یو لس قاریان یې ورسره ولېږل هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا عالمان لس عالمان هغې وی صاحب دا عاصم خو پکې خامخا راکړه عاصم ابن ثابت انصاري دې چې ښکلی قاري اواز یې ډېر ښه او د په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه د هغې پلار یې وجلې هغې سلافه ورته ویلي چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکړم نو هغې چې ځکه مطالبه وکړه وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه دی او ښکلی قیرت وی دې خو پکې خامخا راکړه حضور پاک وی ډېره ښه ده دا لس کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل وی زه هغوی ته مسلماني او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوې او تبلیغ د دین کوې او چې ډېر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواده کړه وی موږ له لږه جاسوسي د مسلمانانو کوې ځکه چې ګیر چاپېره دشمنۍ دي او د مکې خلکو سره دشمنۍ دي نو دا جاسوسي هم کوې که مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو موږ ته به اطلاع رارسوې هغې وی ښه دا لس قاریان صاحبان د قرآن لوستونکي دا علما د صفې خاوندان د حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو دی ورسره کړه چې لاړل هلته یو قوم بنو لحیان دا بدماشان ما درته وختي وویل هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي دا چې کوم تلي ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان له شو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوي چې لس مسلمانان هم را روان کړي وی کوم ځای دي وی فلان کې دی ته م را رسولې وی زه ډېره ښه ده نو 200 بدماشان ورپسې راووتل دا صحابه خو غریبانان روان دي چې موږ خوشحاله دي چې د دغې علاقې خلک مسلمان شوي دي موږ به ورته دین ښایو دعوت به ورته ورکړو تبلیغ به وکړو خوشحاله دي او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو نو قدمونو نښو ته ګوري د قدمونو نښو ته نو د لسو کسو قدمونو خو پته لګي وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم په دې لاره لاړل نو هغې ورپسې روان شو نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابه د مدینې نه ځان سره راوړی وې د هغې هډوکي پراته چې ویې کتل دوی به پېژندلې کجورې او د کجورو هډوکي به یې پېژندل هلکه وی دلته کجورې خوړلې دي ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو او صحابه لس دي دا 200 دي دا بدماشان او په دې 200 کې سل تیرانداز دي د 220 والا دي و چې صحابه ولیدل اوهو دا خو موږ سره دوکه وشوه موږ خو یې په دوکه راوستو موږ ته خو یې وی چې زموږ قوم مسلمانېږي دین به ورته ښایې او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته نو صحابه یو غونډې واغې ته دې وختل دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو ورته یې وی تاسو خو موږ سره دوکه وکړه او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړه الله ته لاس اوچت کا اللهم اخبر عنا رسولک خدای خپل پیغمبر زموږ نه خبر کا موږ خو ګیر شو موږ سره خو وسلین نشته او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو اللهم اخبر عنا رسولک اے خدایا زموږ نه خپل پیغمبر خبر کا بس نبی علیہ السلام مبارک دقسې په جومات کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې صحابه وی څه چل دی د الله رسوله وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه وشو اوس جبریل راغی ماته دوکه وشو ظلم وشو او ګیر شو اوس داسې ځای کې دی چې صحابه مدد هم نشي وررسېدی خو مکې ته نږدې خلک دي سوونه کیلومیټر مزل دی ستړي ستومانه خواران ګیر شو خدایه سو اوس به څه کېږي او غریبانان ستړي دي او غریبانان بې څپلو بې جامو دي او په جدا مقصد لاړل او ګیر شو مسافر دی خدای دا سوچ چې ګیر شو دا دعا یې وکړه هغه خدای قبوله کړه حضور پاک ته خو اطلاع راورسېدله دې کافر ورته څه وی هلکه وایي موږ خو ستاسو استقبال له راغلي را کوشې
چې درته نه وایو د هغې مقصد دا و چې دا لس جمدي ونیسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کړو بله پیسې به پرېږدي او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي حضرت عاصم چې دا کم مشهور هغه عقدي ورته څه وایي وی مونږ ستاسو استقبال او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي نیزې راوړي استقبال دې ته وایي خیر پوه شو ورته وی راکوزېږې به امن درته وځئ سم درته نه وایو حضرت عاصم ملګرو ته وایي وی انی لا انزل فی عهد کافر وی زه خو د کافر امان نه قبلوم د کافر امن نه قبلوم دوکباز دي یوه دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه دوی به دوکه را سره کوي وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم ملګرو وی مونږ هم داسې کوو نو جنگ شروع شو نو اوه کسان پکې شهیدان یو دغه عاصم شهید شو دا چې کومې مشر او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ اللهم انی احمی دینک اليوم خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم دا چې مرم خدای دپاره مرم که اوس مې د کفر کلمه وي غږم راته نه خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم فحمی لحمی بعد الموت خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي دی ولې وایي دی ځکه وایي چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلو سلافه هغې قسم خوړلی و سلافه بنت سعید هغې قسم خوړلی و وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څښم تر څو چې مې د سر پرې کړي ني او د سر دا کوپړی دا جام مې کوس کړي ني او په دې کې مې شراب نیس کړی نه به صبرېږم هر څونه پیسې چې لګي خو به دا چل کوم نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم مونږ له راوړه دته پته وه نو د یو دوی د څو وی خدایا احمی دینک اليوم زه نن ستا د دین حفاظت لپاره راوتیم فاحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې زما د وجود حفاظت وکړې او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت د قرآن حافظ دی قاري دی دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای څوک شراب څښي چې هغه خو حرام شوي و که دغه نه مخکې ما درته وویل که دې سر جام کې څوک شراب څښي دا به خدای زما هم بېعزتي وي ستا د قرآن به هم بېعزتي وي نو خدای زما د دې سر حفاظت الله دعا قبوله کړه صحابو دعا خدای پاک قبلوي شهید شو اوه کسان خو شهیدان شو چې څنګه شهیدان شو نو او درې کسان حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی حضرت زید ابن دسنا رضی الله عنه او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چې د امن عراق و جمدي بچ شو وجود خو ډېر خوب دی که نه ځان نو هغې درې واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه خپل یې راواغېږدل لیندې مزې یې راواغېسته لاسونه یې وله شاته تړل او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی ښځم جګړه جوړه شوه هغې راښکه دې نه ته هغې راښکه هغه غریب یې ملته شهید باقي دوه کسه پاتې شو حضرت خبیب هغه یې بوته په مکه کې خرڅ کړ او حضرت زید ابن دسنا هم په مکه کې خرڅ کړ او د دې عاصم نه دوی سر پرې کوي چې دا سر یو سو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کړو نو خدای څه چل وکړه الله دا تورې مچۍ نه دي دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي دا خطرناکې ارالې او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې په دې اتو واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی نو مچوله څوک راتلی نو خلکو ویل که داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو د دې عاصم نه به هم پرې کوو نور خو د شپې ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي خپل ګبیل له ځي نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راکړو دا سرونه به ترې پرېږدو نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي الله څه چل وکړو د ماښام نه خدای باران شروع د شپې باران وکړو داسې باران پروردګار وکړو داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه اتو صحابو لاشونه کوم طرف ته راغلل دې له خدای قدرت ورنه کړه په دې باندې چې د مسلمانانو اثرونه پرې کې ورپې خرڅې دوه کسان چې مکې ته یې بوتل خرڅې کړل
حضرت حضرت زید ابن دسنا رضی الله یا ځکه د امیه مردار کړی وجلې یو هغه یې وارث او بس هغې خو وتاړو صبر ونه کړ او نیغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي هغې ته زمین حل وایي نه دي هلته زمین حل ته د حرم د حدودو نه بار یې وویسته او هلته کې شهید او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بار یې اوچت کړ او په سر پورې وتړه بره او په نیزو یې وسوی چې سات یې وباسي نو ابو سفیان ولا راغی دغه وخت د مکې د کافرانو سردارو وروسته خدای مسلمان کړی دی خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی یو ارمان نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه وسلم هغه تړلی شوی وي او ما د خپلو ښځې سره او بچو سره ناست وم خوشحاله ژوند مې تېرولی څه خبرې دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدلی او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایه که د ما په ځای هغه دلته تړلی او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی اوی حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې وویل وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده او که د حضور پاک شپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کولی یو ذره ازغې ورته رنوځي هم نشم برداشت کولی ځینې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه شپې ته ازغې او غنه درنه نه شي دا چې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلي صلی الله علیه وسلم داسې جان نثارات دومره عاشقان دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د ده پیغمبر دلته نه راځي خو دې ته خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی تمارون نن موږ څنګه نن کولاو زمونږ د نبي علیه السلام سپکاوي کېږي د هغه د دین سپکاوي خو د هغه سپکاوي شو که د هغه د دین سپکاوي کېږي د هغه په مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي مدرسې سپکاوي کېږي د هغه علما خو هم د هغه احادیث او د هغه دین خلکو ته ښیي که نه هغه علما سپکاوي کېږي لکه زما د زوی کې څوک سپکاوي دا چا سپکه ده زما سپکه ده که نه او لږ به مخکې راشم زما شاګرد کې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي د هغه دین خلکو ته رسوي سوچ به موږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر وړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد د شاګردان دي نو د هغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخواه وي خو غریب به بچي به څه کړي خامخا به اخلي تنخواه خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه بر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې ته رسئ د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده مسلمان چې او د حضور پاک سره د مینه نو کې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي کومه ځمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کېږي کوم خلک د حضور پاک وارثان دي د هغه د مخه به د هغې خلکو قدر کوي دا بس ته ایمان زما رونو نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب په دې کې شهید شو حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده هغه وایي موږ په بیه واخیسته چې موږ بیا د خپل پلار په قتل کې مړ کړو زموږ پلار یې وژلی
نو دا حرم اشهر حرم وتوي دا محرم په دې کې به دوی دغه نه کاو وجل نه کول موږ وی چې دا ورګه دا میاشته تېره شي نو بیا به وجل نو موږ کور تړلی و پلی باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي لقد رأيته يوما يأكل عنبا ويورد ما ولد چې انګور یې خوړل وما بمکة من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوه هم نه وه وی وانه لموثق بالحديد او دی په زنځیر هم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر نو مکه کې میوه هم نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی نو دې میوې پسې کم خواله مونږ خو نه ورکولی زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوه هم نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکول انګور بوله خدای غونچک ورکا بیبي مریم ماشومه ده هغې له خدای پاک وه دروازه دننه جانده دروازه دننه روزي ورکوله که بیا نه ورکوله دا هغه الله ورکول نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاله راکېدله چې زه په هغې خپل صفحې وکړم ما ورې یو چاله ورکړه نو زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلقو سره ورو تلې خبیب له ور ورسېد وی چې ور ورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ما هغه ماشوم بچي اوس خبیب دقسې پرون کېنولی او وی چاله مې ورسره کولاو ده وی بس ما فریاد شروع کړ چې تاسو شو دشمن مې دې اوسې بوزو او وجنو یې او زما بچې ولا خدای وروسته تاسو شو او چاله مې ورکړې ده چې به دې خپل سنت والي او دا زما ماشوم ورغلی ګوره که بل کس وې که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو بس ویلې به چې ما پرېږدی که دا ماشوم نه لالالوم ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کښېنوم راشئ بیا بوځئ لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته ښځې ته څه وایي وایي مه یارېږه پریشانه نه شې هېڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی دې ور مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم راکړی دی د کافر د بچي سره به مینه کوې محبت پکې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم دې مانه بیا خپل بچی یې راله راکړه وی بوم ته تنعیم ته مو رسو د حرم د ځمکې نه م بار وویسته وی چې مو وویسته نو وی مونږ به ده راته وی چې ما له یو ټیم راکړې 2 رکعته نفل کوم نو وی 2 رکعته نفل یې وکړل خو لږ زر زر یې وکړل وی بیا وی چې افسوس تاسو وړه کې دا تېرېږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتوي که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی ډېر اوږد به مې کړی خو تاسو به وایئ چې ډېر د مرګه یېرېږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي وخت تېروي او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احسهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم ټول هلاک کړي چې کم کې دا مولدا چې پکې مړې کې او خدای زه په دې مردار کې خیر یې ورته وکړه نو بیا اوچت کړه نو د مرګ نه مخکې 2 رکعته نفل نو علما لیکي امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پې وخېږي نو که وخت ورسره نو 2 رکعته نفل دې مخکې دې زمین ته یو بله واقعه به ووایم د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه مشهور صحابي دی زید ابن حارثه طائف ته تللی د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه اوس موټر یې خلک په کاری نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته ځې مکې ته وی زه به دې بوځم کاری راکړه که ډېره ښه او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته ډېره ښه ده دومره قریبه درکړم ما ځان سره په دې ساحل بولم راسوری کړ چې راسوری کړ راته نو یو خطرناک ځنګل او شاعي علاقې هلته راورسېده
زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې د په دې سفر کې ولیدې ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې وایي چې څنګه ظالم او دې شړ علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړی اندامونه پراته دي بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه کچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته وی ما ورته وویل چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال بدله درکړه او ما پرېږده وی نه بیا خو د ما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي خو د ما ځای به ښه اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم وی مې چې ښه ده یو 2 رکعتو نفلو مقرر کړه وی هغه غل وخندل په خلق خواته وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو مونځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی ځکه رب دا ستا مې یو ارمان دی زه او که دا مونځ دی وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې ګزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وایي چې ما وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وایي چې ما واګورې وی ما چې زه مدد نه خو جوړ څوک راغی او دې سړي چې د اواز به یو خوا بل خوا به یې غل کتل وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې درېیم ځل مې وی سړی راست یو سړی نو او سړي سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي وی چې دې سړي ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه وه وی داسې په نیزه وه چې خپل مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شوی نیزې والا وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم نو د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وایه چې دوباره دې ارحم یا ارحم الراحمین ووایې نو زه په لومبي اسمان کې وم نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه نو چې په درې باره دې یا ارحم الراحمین ووایې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به یې له ملک اوس یو حدیث ته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې چا درې دله ووایي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ته غواړې غواړه الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څه غواړې بعض علما دا په اسماء صفتیو اعظمیو کې شماري اسم اعظم نه شماري خیال امراد نو دا موز ډېر بې برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دی وکړه نو پروردګار په خپل بنده ډېر ښه پتېږي خو چې د الله نه دی ورته اواز ورې وکړه چې د الله اواز نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې کوې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې په نیزو او په غشو وکړه نو دی یو شعر وی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال الشلو الممزع بخاري شریف کې دا شعر شته په جلد ثاني کې وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره به هېڅ پروا مې نشته او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته پړ مخې په شاوخه په ډډه او چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته ولې صحابو ته پته وه شهادت په خدای راکړي د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده وذلك فی ذات او زما د امر خو د الله دپاره دی د الله د رضا دپاره دی چې خدای وغواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي صحابه ګزارونه یې پرې وکړل شهید شو غریب خو ده هم یو ټکی وویل دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړ الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي
صلی الله علیه وسلم ليس أحد يكستشتا يبلغ مني السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فبلغه مني السلام الله ما عيني لكذي لبشر حد بخاري كي خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسول نو حضور پاک په دقه سي بیا په محراب کې ناستو او فورا سترګو نو کېو به دی وعليك السلام يا حبيب حبیب پتائی دا اللہ یا حبیب پتائی دا اللہ سلام او صحابہ ہوتے جو حبیب شہید شو یہ غریب کو شہید شو تو نبی علیہ السلام یہ دو صحابہ کرام لے گئے یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقدار ویلار شے او حبیب بے بر تڑلی وجود ارالا روڑے حبیب بے بر تڑلی وجود ارالا روڑے داملو یا قربانی دا چی پا دو کسر اغی غریبانان پاسونو باندے را دے چرال د سلوی خروز شوی وی چې دی بر بانداو ګوره سلوی خروز چې نورونو ته مارغان راځي هغې به دې ته پرېښودل چې دا مارغان یې غوښې وتښتوي نور پې لږې څښابه شي بوی به کوي مارغان به یې غوښې وتښتوي څلوېښت ورځې بره پنور تړلی شوی دی وجود یې همغسې تروتازه دی او څلوېښت ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتوي حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چې مونږ رالو او مو کتل وی څوکیداران دي وی ما ورته مرګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه خو حضور پاک پې راویست پړی د هغه خبره منو وی نیغ پې ورغلو شپه ده وسو وی وجود مله راوسپړ تر و تازه تر او د مکې ګرمي څومره سختۍ وجود مولا راوسپړ او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښود او ای بس راو تختیدو رالو اغوی ویاړو دا ته نیغ نیغ قتلو مونږ یې ونه لیدو وی چې وجودم ولا راوړه وی چې سار نور ولګېد چې وی کتل هلکه سړی نشته هلکه څه شو دا اسونو خپې موجود هلکه تاسو خوبونه کول سړی د نه غونډ یوړو څلوېښتو کسانو نه څنګه سړی یوړو وی راپسې شو نو زمونږ اس خو درونو ځکه لاش پې پروت و منډه یې نه شوه والي وی دوی راپسې را رسېدل وی چې راپس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلي او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاري کې هم لیکلي دي دا حواله ده ځکه ډېر خلک دا اولیاء او کرامت نه مني دا حواله مې ځکه دله درکړه وی چې څنګه دوی را نږدې شو وی ما وی مونږ وی چې لا خو اوس مونږ هم ګیرېږو ویره د لاش هم واخېست او په ځمکه هم کېښود چې بس د خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې لا نو بچ کړو چې لاش څنګه په ځمکه کېښود ځمکه وشلېد او لاش پکې وردن نه شو بلیع الارض وته بلیع الارض راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد اوس مکه قبول ته خبره نشته ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا الله لار کې چې شهیدان شو مړی وته مو اور فی ملک خو دی ورس کې خو مړ دی جنازه به پکې کفن به ورکې دعا به وته کې خو دا مطلب چې دا بل عند هو څنګه بل هم احیاء جمدیر عند ربهم یرزقون غجند او مرد چا پلاس کړي الله مرګ یې پیراوس مرګ نه پسې ولا بیا جون ورکړي او الله روزي ورکړي تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې څلوېښت ورځې یو ځای کې یو سړی باندې ورونه دې پې لګي د پاسه دې څښا کېږي او بیا ځمکه یې شلېږي او پکې وردن نه کېږي او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي بخاری کې د بخاری حدیث دی چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساتي ولې دعا یې وکړله دا د هغې یو بزرګي او یو کرامت شو او د بیا اوبه رالې باران او لاسونه یې ولغېب کړل د مارونو یو خو د شهید مقام مالي چې د شهداو د خدای په نسبت مقام دی یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراته یو شین کرسی به او یو شنه الوتکه به او لکه جس شو مثلا بل شی شو داسې جزونه خو نشته په جنت کې خو د الوتو یو شی شو هغې کې به دا روح پروت لها قنادیل معلقة تحت العرش دا الله د عرش لاندې به د هغې جالې دی د هغې ځای نه دی هلته به دا روحونه پراته تصرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې د
د شهید دا مقام دی د خدای په نس ولې د الله په لار کې د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کړي او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کړي د حضور پاک او بیا د نبي علیه السلام په حکم ځان قربان کړي خو دغه دین خو له دغه قربانو برکت دی چې مو تا ته رسېدلی دی که که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي نو دا دین به مونږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده نو دا د صحابو قرباني د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادري او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغې د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې په دغه بنیاد د حضور پاک څخه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابو او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې دا یو خبره ده تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي موږ دویم چت هم دې دپاره جوړ کړ چې د الله د قرآن خدمت پکې کړي او د الله د دین خدمت پکې کړي او هېڅ قسمه مونږ تاسو ته پته ده نه ولا چندې غواړو او نه ولا د خلکو نه پیسې غواړو تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ کې له 100 روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې نو تاسو خو زموږ د جمعې مفتدیان هم یې او ستاسو روپۍ او په 2 روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه ولا کوو او خدای پاک یې چلی او تاسو خوش قسمت یې تاسو هم خوش قسمت یې چې ستاسو په دغه 200 روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کېږي او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دی د دې محلې خلک دا هم خوش قسمته دی چې د دې په دې محله کې ځکه د محلې خلک هم خدمت کوي محلې خلک هم خدمت کوي او جومات ته د محلې د خلکو دی نو د محلې خلک هم خوش قسمته دي چې الله تعالی د هغې په ګوند کې د هغې په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی نو چې څومره دوستان یې د راتلونکي 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي چې کم ما کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړو انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او ماشومان به خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به انشاءالله الذي څه نه څه خبر شي نو د دې د قوم مشر د دروارو عامر ابن طفیل دی ورته وایي چې زما واره د کلي مشر دی او زه ذموار یم هېڅ فکر چې ونه کې نو حضور پاک ولا اویا کسان قاریان ورکړل داسې مبارک خلک یې ورسره کړل چې د هغوی نه مبارک نور څوک نو ولې په دغه وخت کې یو خو د قرآن شریف حافظان او قاریان دویم دا و چې د صوفي د پیغمبر علیه السلام د صوفي د مدرسې طالبان د حضور پاک د به قرآن زده کو او احادیث مبارکه به زده کو او دریم دا و چې دروازې به یې روجې نیولې د شپې به یې مونځونه کول او څلورمه ډیوټي دا وه چې دروازې سره د روجې به تلل صحرات او ځنګل ته نو خشاکونه به یې راغونډول نو مازدیګر ماښام به هغه په مدینه کې خرڅ کړل نو چې کمې پیسې به یې وګټلې نو په هغې به یې د حضور پاک د صوفي طالبانو له د ډوډۍ موډۍ بندوبست کړ چې چا به کار قصب نه شو کولی هغه غریبانان طالبان د حضور پاک صحابو هغې له به یې ډوډۍ او د ترکارۍ مرکارۍ انتظام کو نو ګو او بیا به یې د شپې څه لږ خوب وکړو ټوله شپه به لګي او قرآن به یې زده کو او د پیغمبر علیه السلام حدیث به یادول او منځونه به یې کول داسې مبارک خلک غریبانان عجزانان د چا کور وو دغه مدینه کې او څوک د بار نه مهاجر راغلي او په دا صوفه کې ډېر نو ډېر پاک خلک وو صرف صحابه پاک خلک دي خدا پکې ډېر ناشنا قاریان دیندار او صالحان
او یا کسان ورسره حضور پاک ولېږل دی ابو برا سره وی دا لکه ګورې ذموار به ته وی بیغم اوسه صاحب چې دوی څنګه راشي او زما قوم ته دعوت ورکړي نو زه به هغه وخت سره د اسلام چغه ووایم زما قوم به خدای مسلمانان کړي نو نبي علیه السلام خو په دې باندې شرس و چې خدای پاک دا کافر مسلمانان کړي دی چې څنګه لاړل دا اویا کسان نو دوی یو ځای کې یو غونډۍ شاته ډېره شو یو صحابي حضرت حرام ابن ملحان رضی الله عنه هغه له پیغمبر علیه السلام یو ختم ورکړی وی د ده د قوم چې کوم مشر دی ردرواره عامر بن طفیل هغه له به زما دا ختم ورکړي که خدای دا مشر مسلمان که ټول کار به سم شي دی یو څو کسان لاړل د نور مسلمانانو ته وی تاسو دلته کښېنئ او زه د حضور پاک دا خط وړم د قوم دی مشر لا که خدای هغه مسلمان کړ نو تاسو هم بیا راځئ او که چېرته هغه مسلمان نشو او زه یې چېرته مړ کړم نو تاسو خو به بد شی کوئ وی ډېره ښه دا کومه ستا ده چې یو پسې راغلی و ابو برا دا وسله شو لعن ویرواره دا یو څه خلک راغلی د مدینې نه او د دوی چې کوم مشر دی محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه یو خط یې راوړی دی ستا په نوم دا خط وګوره خط یې وکت خط کې ورته حضور پاک لیکلي چې ته مسلمان شه د اسلام او د ایمان دعوت در کوم الله به کامیابي درکړي او د دې بوتانو د دې څیزونو عبادت پرېږده یو الله عبادت وکړه هغه چې خط وکت بس بلوه شو او یو سړي ته اشاره ورکړه وی والا سړی په توره په نیزه بلکې د مخکې نه ورته سړی تیار کېنولی هغه ته پته وه سازش و بس هغه کافر نیزه اوچته کړه دا حرام رضی الله عنه خو لګیا دی د سره خبرې اترې کوي هغه نیزه اوچته کړه دا صحابي یې پې او چې د شان یې په نیزه و دومره سخت و چې د نیزې هغه اوسپنه د دې سیلې ته بار راوته وینه ته وبېده دې صحابي یو چل وکړ دا هغه وینه چې ته بیږي هغه لاس کې داسې راواغېسته او په دې مخ یې ونوسته او وینه یې راواغېسته او په دې مخ یې ونوسته او یې فزت ورب الکعبه زما دې په رب د کعبه قسم چې د کامیاب شو د کامیاب شو ولی ځکه مسلمان چې مړ شي او په جهاد کې مړ شو شهید ورته وایي بیا د کافر مقابله کې مړ شو شهید ورته وایي او د شهید خو د خدای په نزد ډېر لوی مقام دی صحابه خو به غوښته د خدای نه شهادت هغوی به یې دومره په لرې لاره چې جنت ته ځو نو په لنډه به لاړ کړو که نه مونځ به کوو روجې به کوو او صی به د نارواو نه به ځان ساتو دا خو ډېر اوږد مزل دی راشه په لنډو کې به ورشو او مقابله چا سره ده د مارونو مقابله د الله او د رسول ډېر دشمنانو سره ځکه دغه خلکو چې د حضور پاک سخت دشمنانو او د الله د دین دشمنانو بت پرستو بوتانو ته به سجدې کولې مشرکان وینه په دې مخ باندې وشیندله او چغې کړې رفزت ورب الکعبه زما دې په رب د کعبې کې د کامیاب شو کافر حیران دی چې سړی مري دا خو ناکامي ده او دی وایي زه کامیاب شو دې کې څه چل شته بس هغه ارواره ورته ووایي چې هغه تره ارواره ته ووایي چې دا خو دې زیاتې وکړو دا خو دې ظلم وکړو هغه وایي نه ظلم مې نه دی کړی قوم ته یې وایي راپاسئ او چې د سره نور کوم مسلمانان دي چې هغه مړه کړو قوم ورته وایي دې ترې ورته ووایي چې نه بلکل به زما یو قسم نه پاسئ د هغې وجه دا ده چې ما د دوی د مشر سره په مدینه کې عهد کړی دی وعده مې کړې ده زه ضامن یم ذمواري اخیستې ده نو زما امن ته به نقصان نه رسوي دا اروارې وي ښه چې دا قوم را سره نه پرېږدي ته ګوره چې زه څه کوم زر لاړ په اس سور کړو ګیر چاپېره قبایل یې راغونډ کړل او هغه او یو کسو مسلمانانو پسې لاړل څه کم او یا کسانو او هغه ټول شهیدان یو یې پکې پرې نه صرف یو دو کسه پکې غریبانان بچ پاتې شو هغوی دغې وخت کې څاروو له ګیا تلي ګیا راوړل هغوی چې ولیدل ملګرو ته ویل لکه څه لانجه پېښه ده وی څنګه وی دا قارغان او دا مارغان تاویږي را تاویږي
دې قارغان او مارغانو نه معلومیږي چې زموږ ملګرو سره څه دوکا او زیاتې شوې دی. هلکه شکیان شو چې رالل دا څه کم دوه درې کم او یا کسان صحابه کرام ټول په میدان کې شهیدان پراته وینو کې لت پت پراته. خدای پاک دا څه ظلم شو. بس هغه یو وی چې زه خو هم ورځم پرېږدم نه بس دا شهیدان کړو زه یم پکې شهید شم که یو مې پکې مړ کړو که دوه کافران مې مړ کړل څه خو به وکړم که نه. بهر کې هغې کې هغه یو هم غریب شهید شو هغه یو پکې جمدې پاتې شو. داسې جمدې پاتې شو چې هغه دغه د قوم مشر یې وی چې ما یو منښته کړې وه چې عمره یې به ازادوم نو هلکه ودرېږېدلی سر وخوړه عزت مې پکې ازاد کړ. او یو کس پکې غریب بل چېته بچ پاتې شوی و زخمیانو کې و هغوی پې ګمان دا کړو چې دا مړ دی حالانکې هغه بیا وروسته په هوش کې راغی جمدې پاتې شو. دا اویا کسان چې کم فقرا مسلمانانو جامې به نه وي احادیثو کې راځي د غریبانانو به جامې نه وي لنګ به و کمیس به نه او که د کمیس به ځای به څادر تاو کړی نو هغې ته به هم غټې غټې ټوټې لګېدلې. او دغه د حضور پاک د جومات طالبان قرآن زده کوه حدیث زده کوه او د ورځې روجې او د شپې د الله عبادت او تلاوتونه کوه او دغه د ځنګل نه خشاک به یې راوړو په هغې به د ملګرو خدمت کوه. یو کس پکې و عامر ابن فهیره رضی الله عنه دا هم په دې شهداو کې دا چې کم د قوم مشر دی عامر ابن طفیل دا چا چې سازش وکړو دا صحابه شهیدان کړل هغه د چا نه تپوس وکړو هلکه وایي دا لاش د چا دی هغې ورته وایي دا د عامر ابن فهیره دی. وی ولې وی چې دې ما کله مړ کړو وی ما په دې خپلو سترګو دې ولید چې د لاش اوچت شو اسمان ته ورسېد ما ولید چې اسمان ته لاش ورسېد او بیا د اسمان نه واپس د لاش راغی دلته پرېوت دا ما په دې خپلو سترګو ولید. دا څوک دی وی دا عامر ابن فهیره دی. عامر ابن فهیره د حضرت ابوبکر صدیق غلام او دا هغه کس و چې د پیغمبر علیه السلام او حضرت ابوبکر کله مدینې ته هجرت کو دی خدمت کړی په لار د څلورو کسو چې کومه قافله وه یو نبی علیه السلام یو حضرت ابوبکر او یو لار ښودونکي عبدالله ابن عنیقط یو ورسره دا عامر ابن فهیره په ټوله لار د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق خدمت کړي. دا هغې دقه صله ولا خدای پاک ورکړه بلکې جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې یو روایت نقل کړی دی ادا چې د ده دا لاش بیا خدای پاک اوچت او اسمان ته وخېجه د ده دا لاش سیوطي صاحب لیکلی دی. او د نورو چې څومره صحابه کرامو د هغې لاشونه پاتې وو په ځمکه د ده لاش چته چا په سترګو نه لید چې هغه لاش یې څه شو هېڅ پته نه لګي د لاش. او کافر په خپله تصدیق کوي چې هغه مشر د کافرانو چې مې لاش ولید چې اسمان ته بلکې په بخاري کې یو عجیبه روایت دی هغې کې دا راځي چې لاش یې ما ولیده چې د اسمان نه موچت شو اسمان د ده د لاش لاندې پاتې شو لاش یې اوچت کړه. دغه کافر په خپله تصدیق کوي د قوم دا مشر. حضور پاک ته چې پته ولګېدله نو څلوېښت ورځې د سار په مانځه کې دوی پسې خیرې وکړې دعا یقینو داسې خیرې یې ورپسې وکړې خدایه وایي دا خلک هلاک کړي خدایه اوسیه قبیله ده ستا او زما خلاف ورزي وکړه د حکم خدای ته هلاک کړي خدای فلانکې قوم هلاک کړي فلانکې قوم هلاک کړي. دومره حضور پاک چته دردمن نو لکه په دې چې دردمن کړو مسکینان فقیران او په دوکه شهیدان کړو. بیر معونه دغه علاقه کې وپوی دی د هغې په غاړه باندې دا غریبانان شهیدان شوي نو دې ته غزوه بیر معونه وایي او سریة القرام ورته وایي ځکه دا غریبانان قاریان او حافظان. نو څلوېښت ورځې حضور پاک د سار په مانځه کې د دویم رکعت په آخر کې د رکوع نه پس به قنوت نازله وي خیرې به مانځه کې کولې او صحابه به ورسره امین. دی چې کله خدای ته مخامخ شو ګوره د شهید عجیبه مقام قرآن شریف کې الله وایي چې کوم سړی د الله په لار کې شهید شو دې ته به مړه نه وایي بل احیاء دا جندی دی ولکن لا تشعرون تاسو پې نه پوهېږئ
تاسو ته پته نه لګي چې الله ته کله ور مخامخ شو نو رب او دې کې یو بل کسو دا غنمو عامر دا عامر ابن فهيرة دی چې کله شهید کو دا چې ما د تو چې اسمان ته لاش پورته شو دی چې کله شهید کو نو د یو کافر جبار دا غنو جبار ابن سلمہ هغه په تورو وو نو چې دیم کله په تورو وو نو دم د خلینو او چغه وستا فستو والله زما دې قسم په خدای وی چې کامیاب شو دم د خلینو دا چغه وستا نو یو کافر او ضحاک ابن سفیان هغه وی چې لکه دې څنګه وی چې فستو والله کامیاب شو سړی خو چې مرشي نو بیا خلک وی چې لکه دا سړی ناکام شو مړ شو او دې کامیابی وی نو چې دا لا شوري کې لا شو چت شو هغه ضحاک ابن سفیان خدای پاک مسلمان حضور پاک دې کله جنت ته لاړل خدای ته مړ شو الله ته مخامخ شو رب العالمین ورته سوی وی وای صدل درکم سغواله چې تاسو له درکم دی ورته سوی وی الله مونږ چې سغوالو را بکی وی آو وی خبیام دنیا تولېږه چې ستا لار کې یو ځل دغسې شهادت بیا حاصل کړو بیا مو لېږه چې دغسې شهادت بیا مو حاصل کړو یو ځل بیا ولېږه الله وی نه دا خو زما فیصله ده چې یو ځل سړی مړ شو بیا به دنیا ته نه ځي وی ښه زمونږ یو پیغام خو زمونږ ملګرو ته ورسوه که وی دا به ورسوه څه پیغام رسول غواړئ وی زمونږ ملګرو ته صحابو ته حضور پاک ته دا پیغام ورسوه لقد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا چې موږ د خپل رب سره ملاقات وکړو الله موږ نه خوشاله دی او موږ د الله نه خوشاله یو نو حضرت جبريل علیہ السلام د دې دا خبره د قرآن شریف د آیات په شکل کې راوړه نبی علیہ السلام ته د قرآن شریف آیات دا آیات او مخ کې بیا منسوخ التلاوت شو نو نبی علیہ السلام ته جبريل علیہ السلام دا راوړو چې هغه ستا او یا کسان شهیدان هغوی وی چې لقد لقینا ربنا موږ د خپل رب سره ملاقات وکړو فرضي عنا الله موږ ډېر خوشحاله دی ورضینا عنه موږ د خدای نه ډېر زیات خوشحاله دی دا به قرآن کې صحابو لسته د آیت په شکل کې نو بعضې آیتونه منسوخي بیا الله تعالی رسته منسوخ وی ښه الله دا خبره خو دې زمونږ ومنله الله وی خنو دا یو خبره تاسو سوال وکړو د دنیا د تلو دا خو زما فیصله ده چې دنیا ته یو سړی یو ځل مړ شو نو زه دنیا ته واپس نه لیږم حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي وی شهید له چې الله په جنت کې کمی مرتبه ورکړي شهدا ولا دی به د خدای نه دا غواړي چې الله ما دنیا ته یو ځل بیا ولېږه چې شهید شم او چې شهید شم نو بیا مې جمع دی کو دنیا ته مې ولېږه چې یو ځل بیا شهید شم او چې بیا شهید شم نو بیا مې یو ځل جمع دی که الله چې ستا په لار کې یو ځل بیا شهید شم د شهادت هغه مرتبې بدېږي دا هغې د وجې مه د الله په دربار کې دا سوالونه کوي الله ورته وایي چې دا سوال خو نه قبلېږي ځکه چې یو ځل فیصله ما کړې ده چې سړی مړ شو دنیا ته بیا نه دی خو دا ستاسو درخواست دا دویم د له قبلوم دا ستاسو خبره به د قرآن په شکل کې د آیت په شکل کې لاړه شي نبي علیہ السلام نه خو زه د له خپل یو نعمت درکوم یو انعام د له درکوم چې دا انعام به ما چالم نی ورکړی دې شهداو ته الله هغه څه انعام دی وی ګورم ما ته چې خلک څومره ګوري نو پرده کې ما ویني د پردې نه بغیر ډیرک نیغ په نیغه ما څوک نشي لیدلی او نن تاسو ته ځان بغیر د پردې نه ښیم نیغ په نیغه زما د دې مخ مبارک ملاقات وکړي دا یو غټه واقعه په څلورمه هجره کې د حضور پاک د صحابو سره پیښه شوه تاسو یقین وکړئ د شهادت د نبوت څومره لوی مرتبه پیغمبري
او بیا د رسالت مرتبه د نبوت نه موچت او حضور پاک ته الله نبوت ورکړي رسالت ورکړي ډیره غټه مرتبه د رسالت نه پس د نبوت مرتبه د نبوت نه پس د صدیقیت مرتبه د صدیقیت نه پس د شهادت مرتبه څلورم نمبر لاندې مرتبه ده او د حضور پاک دومره لوی رتبه ده چې یو الله نے مرتبه لاندې باقی د ټولو نه خدای چته مرتبه ورکړي مخلوق کې د ټولو نه مرتبه ده لیکن تاسو یقین وکړئ چې نبی علیہ السلام په خپل د الله نه شهادت غوښتل او داسې شهادت یې نه دی غوړی وی د الله نه دا غواړم چې که زه شهید شم او بیا جم دی شم بیا ستا لار کې وجنګېږم بیا شهید شم او بیا جم دی شم او بیا ستا په لار کې وجنګېږم او بیا شهید شم نو طالبان دلته سوال کوي چې حضور پاک له ډېره لوړه مرتبه خدای پاک ورکړې ده نو د دومره لوی مرتبې سره شهادت اوچت شی دی خو د نبوت او رسالت نه خو لاندې درجه ده نو د شهادت سوال ولې کوي زموږ علما لیکي په بعضې وخت یو شي مرتبه کې کمی خوند پکې وي لکه یو سړي چرچ پولاو پروت دی او سره کړې غوښه هم ورته پرته ده مثلا اعلی شي ورته پروت دی خو دې بیا هم چټکي غواړي الکه یو چټني څه دی خو یو ټماټر دی او پکې یو مرچکي ورلړه او ټکاوه دا پودینه پکې ورواچوه یو دو درې کسه نو چټني ټوله د 1 روپۍ نه جوړېږي د 2 روپو نه جوړېږي صرف پولاو سره کړي ورته پرتې دی او دې بیا هم لکه چټني پکې نشته نو چټني په هغه چرګ پولاو نه ډېر لاندې شي دی خو یو خوند دی پکې چې سړی خامخا په ډوډۍ کې غواړي دقرنګ د شهادت مرتبه د نبوت او رسالت نه ډیر لاندې ده بیا پیغمبر علیه السلام ولې تمنا او ارمان کوي خوندو ټیسټ پکې قرآن شریف کې الله وایي چې تاسو پام کوئ په شهدا او د مړو ګمانو نه کېبل او محیا جبدلی یو ځای وایي ولکن لا تشعرون تاسو پرې نه پوهېږئ فرحین بما آتا الله چې دوی له څه ورکړي په هغې به خوشحال بل ځای وایي عند ربهم یرزقون خدای روزي ورکوي دا غټه واقعه د بیر معونې په څلورمه هجرې په سفر کې شوې دې نه یو کس عمرو بن امیه رضی الله عنه هغه چې کوم جمدی پاتې شو هغه په لار را روان دي ټول سره ډېر پریشان دي چې خدای یو کم او یا مرګري مې مفتو کې شهیدان د چا مخ کې یو کس به وینو کې وتلپیږي او پر پروت دي هغه په ځل څه تیریږي نو په لاره را روان دی او د دې قوم یو دوه کسه ولا په مخې دا ورغی الحمدلله موږ د دغې بنو عامر د دې ظالمانو د قوم دوه کسان په مخه ورغلل هغې دوه ته دا پته نه وه چې دې د کوم ځای نه را روان دي او څه شوي دي او بېرته دا او ده خو بس هغه دوه کسانو سره سلام کلام وکړه ځان یې پرې غلی یو طرف ته کېناستو چې هغه دوه ستړي اوده شو که نه ده وی راشه د دې دوه کسو قوم خو زما یو کم او یا مفتو کې شهیدان کړل راشه یو دوه خو پکې مړه کته توره یې راواغېست او ټس وه دواړه یې مردار چې دواړه یې مردار کړ راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک ته الله مخکې اطلاع ورکړې چې دې راغې ټوله قصه یې ورته وکړه صاحب داسې وشو کوئی بدل میں پکې دی او دو نه واغېسته په لاره راتلم د قوم یو دوه کسان یو امې ولا مړه کړل نبي علیه السلام ګوره انصاف ته ګوره که بل څوک ووایي به چې زنده باد توره دې وکړه دوه خو دې پکې بېغمه کړ زمونږ په وطن کې تاسو نه ګورئ خلک د یو په ځای بل نه وجني دا ظلم یو د یو په ځای بل وجني د دوی په ځای پلار وجني د پلار په ځای دوی وجني د رور په ځای رور وجني لرې لرې یو بل په ځای وجني حضور پاک قبل څوک وي به چې زنده باد ډېر زبردست کار دی وکړ نبي علیه السلام یې نه دا دې ښونه کړه دا کوم دوه چې دې مړه کړل دوی خو په هغې کې شامل نه په ظالمانو کې او دوی سره زما معاهده ده دوی سره زما لوز دی و کافران خو زما معاهده ده دا دې ښونه کړه ګوره نو اوس به څه کوو نو صحابو ته یې وی چې د دوی دیت به ورکوو ګوره د هغه ظالم قوم دوه کسان دي خو د پیغمبر علیه السلام معاهده ده ورسره وی دی په هغې ظلم کې شریک نو دی دیت به ورکوو نو د مدینې منورې یهودیانو بنو نذیر هغې سره د پیغمبر علیه السلام یو معاهده وه نو نبي علیه السلام هغې بنو نذیر ته سوال جواب وکړ چې مونږ د دې دوه کسانو دیت ورکوو
سلو خان د یو سل د بل نو تاسو ما سره په دې کې امداد وکړئ. بنو نذیر ورته نبی علیه السلام ډېره ښه ده صاحب راشه مونږ سره یو نوی ډوډۍ به مه خورئ او مونږ به د دیت کې حصه هم درکړو. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان او سگم صحابه کرام لاړل. هو اته کسان شپږو کسان د بنو نذیر علاقې حسین لاړل. دې یو دیوال یو کوټه و د هغې د دیوال خوا کې ورته څادر خور کړو په سوري بستره مستره یې ورته واچوله. حضور پاک هم کېنو صحابه هم کېنو او ډېر ورسره ستړي مشي په خوشحالۍ وکړل او په مینې وکړل او ویې صاحب بلکل مونږ سره په دې دیت کې مدد کوو. او میانځ کې میټینګ وکړو د کوټې سر ته یې د میچنې پلخې جوړې او یو سړي ته یې ویې غلې غلې به کښېنې او دا پل به په نبي علیه السلام د پاسه راوغوړوئ مسله به ختمه شي. ګوره دا یهودیان ډېر سازشیان دی خو بېغمه صحابو حضور پاک کېناستل دی کې نبي علیه السلام ته الله جبریل علیه السلام راغلی وی ستا خلاف سازش جوړ څنګه جوړ دی وی سړي بره پلخې جوړې د میچنې او در باندې راغورځئ وی څوک هم وی پاسه ونیت مدینې ته ځه چاته غږ مه کوه. بس نبي علیه السلام د صحابو د من نه پاڅېده صحابو ته اډو غږ ونه کړ او نیغ روان شو مدینې منورې ته. خو چې دا سازش دوی کو هم نو دی کې یو یهودي سلام هغه دې ملګرو ته ویې ګورې دا سازش مه کوئ. دوی ما ته پته ده قسم په خدای د خدای رښتونی پیغمبر نه یې شی وجلې خدای به حفاظت کوي او خدای به خبر کي ظالمانو در باندې مه کوئ. ګوره معاهده هم ورسره کړې ده صلح هم ورسره کړې ده لیکل هم ورسره کړي دي میثاق چې مونږ به یو بل ته غږ نه کوو. نو ګورې صلح هغه خپل لوز مه ماتوئ. هغې ویې نه یاره بس خلاص به شو ته حضور پاک نیغ پاڅېد او مدینې منورې ته لاړ. نه ابوبکر خبر کړو نه عمر خبر کړو نه عثمان. د الله په دې کې یو حکمت و هغه د طالبانو خبره دا درته نه کړه. صحابه چې پوه شو چې نبی علیه السلام خو پاڅېد هغې خو دا خیال و چې ته څه به اودس ماتوي یا بل څه کار به بل څه کار به اوس به راشي چې رانه دی نو صحابه پریشان شو چې نبی علیه السلام څه شو. نو دوی به ورپسې را پاڅېدل ګوري چې حضور پاک څه شو او یهودیان خو پوه شو چې دا خو معلومیږي دا چې دی پوه شوی دی زمون په دې سازش باندې. نو چې صحابه سي مدینې ته رالل حضور پاک په مدینه کې وایي سید په خو راپاڅېدې مونږ خو دې پرېښودو وایي ما ته جبریل اطلاع راکړه هغې ظالمانو مې چینې پل به راخې جوړ ومې راغورځوه. یهودیانو ورته یې ویې صیب ته ولې لاړې ویې ښه ولې لاړو وایي برم چې د مې چینې پل خی جوړ او سنې م ورته کېنول تاسو خو د معاهدې خلاف ورزي وکړه. یو یې دا خلاف ورزي وکړه د یهودیانو او یو یې بله یو خلاف ورزي وکړه. نبي علیه السلام دې له دعوت ورکوي مسلمانان شئ. هغوی ورته څه وی وی داسې وکړه درې کسه عالمان مونږ به شو درې کسان او یو به ته شي دوه کسه ته ځان سره کړه نو درې تاسو درې مونږ به یو بل سره خبرې اترې وکړو. نو که مونږ په خبرو کې کامیاب شو نو بیا به تاسو زمونږ ملګرتیا کوئ او که ستاسو خبرې ټیک وي نو مونږ به ټول قوم ستا ملګرتیا وکړو. حضور پاک وی دا خو ډېره ښه خبره یو به زه شم دو صحابه وشي را سره او درې تاسو عالمان راولې خبرې به وکړو په ما مطمئن کړل نو ټیک ته مسلمانان شئ که مې نه پیل مه کېږي. دوی څه سازش وکړو دوی چالې تېره کړې خنجرونه دوه مخي دي او هغې له یې د زهر اوبه ورکړل او هغه دریو کسانو ته ویې چې دا په جامو کې ځان سره پټې کړي او چې سینګ تاسو او دا نبي علیه السلام او دو ملګرو سره ځان لشئ نو چارې راوباسئ غذایونه پرې وکړئ چې قصه خلاص دی بل سازش. حضور پاک ته فوراً خدای پاک حضرت جبریل علیه السلام راولي. قرآن شریف کې الله ذمہ داري اخیستې ده مدینې ته چې حضور پاک لاړ نو ځان سره به یو څوکیدار وګرځو. دا په شریعت کې منع نه دي چې څوک ځان سره د حفاظت لپاره یو کس وساتي. نو فوراً الله قرآن شریف کې یو څو ورځې پس آیات نازل کول نو د دوی چې د کجورو کم بوټي وو نبي علیه السلام صحابو ته بعضې باغونه وله پرې کړي سړی په بوټو خفه کېږي کېدای شي راکوز شي خو دوی بیا هم راکوز نه شو. 15 ورځې صحابه او نبي علیه السلام د دوی د قلاګانو نه محاصره کړې وه. بیا ډېر درخواستونه وکړل
نبی علیہ السلام وی کہ ایمان روڑے اسم نشتا ظلم ما سره کړی په چالو د وجلو او د بیچن د پل را غورځولو او په هوت کې زمون خلاف د کافر مرست دا ظلمونه هم کړی دي دا د تار سره محکوم کې ایمان راوړل او که مسلمانی کې نه ایمان نه راوړل بل اسم نشته جنگ به سره کوم پرېدم نه دي چرېر مینتونه وکړل نبی علیہ السلام ته خدای بیا بل چلو کې دا چې دلته څومره کورونه ځمکې دي دا خالی کې دې نه ځای بل خواځي هجرت پرېدم هم نه دي وی صاحب زمون مالونه چې دي وی چې څومره وړې شي یو څه چې کوم نشي وړې خرڅوي به نه دل ځای یو څه نو بدی په خرو په کچرو په خانو په سونو باندې او په بوخ په سامان بار کړ دومره سامان خپل یو چې د کوټو کمی کلکې ورونو هغه وسترم نن سره یو څوک خیبر ته لاړل او څوک شام ته لاړل او چې کوم زمکه او کوم کورونه پاتې شو هغه د مسلمانانو غنیمت شو نو حضور پاک چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو مهاجرینو سره حسنو نو انصار خپل مالونه د مدینه خلکو سره نیم کړي خپل مالونه کور چې چا دوبه یو به مهاجر لور کړ زلکی چې چا څومره وی نیمه مهاجرین لور کړي تر دې ده پوره یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو انصاری سره نبی علیہ السلام د رورولي جوړه کړې و یو مهاجر یو انصاری به رونه کړل ادا ستارو شو مهاجر سره سو غریب سره هغه سعد ابن ربیع رضی الله عنه وی خپل مهاجر ورتا به ته خو زما رور شو کنه وی زما مالم نیم ستونیم زما راځه اعمال به سره تقسیم کړي چې څومره مال به نیم بستو نیم زما او دعا مې خځې دي دعا نو یې راشه یو پکې خوښه کا نو چې کومه پکې ستا خوښه یي زه به ورته طلاق ورکړم نو چې عدت یې تېر شي تا ته به په نکاح او به کې څوک داسې قرباني نه داسې قرباني انصارو کول دا نه چې نیولې یو خله طلاق قوم تعالی په نکاح درکوم بیا به خلکو چې دغه نه وکړه او یا به وی چې دا ګډه وا دا نه تخلاصو درې په نکاح ورکوله نو یې راشه چې ما په دوه خذو کې د کوم خوخې دي د پرېدم او تا دې په نکاح ولې رور به شوي ا پښتانه یو ستو کې ها بلې د موټي وباسي کې څنګه هغه وی داسې نه هغه هم داسې صحابي هغه بارک الله فی اهلک و مالک وستا په مال او اهل کې د خدای تعالی برکت واچي ما ته بازار خای د تاجر سره تجارت مزده دی بازار راته خای چې ځان وسه ګټه وټو نو انصارو دا زبردست قرباني کړي مهاجرین له خپل کورونه ورکړي خپل ځمکې ول سره نیمه کړي نو چې د بنو نذیر يهوديانو کما علاقه نبی علیہ السلام ته په غنیمت کې پاتې شو نو حضور پاک انصار را جمع کړل وته وی دا د بنو نذیر چې کوم ځمکې دی او کوم کورونه دا خو غنیمت شو استاد څنګه خو حاله که تاسو وای چې نیم مهاجر ول ورکم نیم تاسو لا هم چې تاسو خو خیندا سبب که تاسو وای چې مهاجرینو سره تاسو خپل کم باغونو کورونه دي اب تاسو ته واپس کی او دا به انصار لور کو انصار سره چې تاسو کم باغونه دي دا مهاجر سره نو اب تاسو ته واپس کی او دا به مهاجر لور کو څنګه مو چې سین انصار ته تاسو خو یې سکو دا انصار دو مشران سعد بن عباده او سعد بن معاذ رضی الله عنهما اغي پاسه ده ګوره د حضور پاک قربانه ته ګوره ابي دې ته اپا زمون خو یو مشوره ده وی زمون خو یو مشوره ده وی هغه څه وی دا مالونه چې څومره دي د بنو نذیر د يهوديانو دا زمون دې ورو لور کړي مهاجر ول زمون دې پکار او مونږ چې کم کورونه او کم ځمکې دوی له ورکړي دي ام دې واپس نه دي ام دې نالو د دوی دي او دام دوی له ورکا نبی رسول الله داسې نه داسې باندې کړ که دوی له دغه مالونه ورکوم نو دی به تاسو ته بیا تاسو خپل کورونه ځمکې واپس کړئ او که تاسو ته خپل ځمکې کورونه نه له نو بیا به په دغه ځمکو تاسو له نیمه درکو
نو بیا حضور پاک داسې وکړل چې دا هغې بنو نذیر هغه ځمکې هغه مهاجرو له ورکړل هغوی ته یې ویل چې تاسو سره د انصارو کومې ځمکې او کورونه دي دا دې ته واپس کړئ دا د بنو نذیر واقعه چې وه دا هم په دې څلورمه هجره کې شوې ده په دې څلورمه هجره کې یو بله واقعه د نبي علیه السلام پیښه شوې په احد کې چې کله ابو سفیان ته خو ډېر لوی په روب کې او په ډېر لوی جوش کې روان شو که نه نو دی چې اویا کسان صحابه کرام پکې شهیدان کړي نو دی ابو سفیان نبی علیہ السلام یو دمکی ورکړه وی داسې به کوو چې کال پس به بدر کې تاسو هم راځئ موږ هم راځو یو جنګ به بیا کوو موعدنا بدر زمونږ او ستاسو د جنگ بدر مقام شو او کال نیټه شو او لاړم د نوي کال پس به بیا راځئ چې کال تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وعده مطابق په شعبان کې ځان سره صحابه کرام واغشتل او بدر ته لاړل ویل چې زه ابو سفیان مالا چیلنج راکړی مالا دمکی راکړی دی چې زه دې ته بدر صغرا وایي لاړل نبی علیه السلام خو چې څنګه لال بدر ته ابو سفیان ته چاغلی وی چې تا خو مسلمانانو له دمکي ورکړې ده ګپ ته لګاو که رښتیا دی وی ولې چې مسلمانان خو راغلي دي بدر ته دی ونه وه ویرې لا نه دې څلورمه هجره کې یو بله واقعه پېښه شوه یو بل جنګو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض قبایلی خلق او ډېر مسلمانانو ته نقصان ضرر رسول نو پیغمبر علیه السلام غزوه ذات الرقاع نبی علیه السلام د هغې خلقو د دباو کولو دپاره د جنګ په غرض نه چې جنګ ورسره کوو د هغې خلقو د دباو کولو دپاره ځان سره څه ګڼ شمېر صحابه کرام واغېشتل او لاړل چې پر یې قبایلي علاقو باندې به لږ وګرځو او موږ به د خپل قوت او طاقت د کافرو ته وښایو نو چې زموږ دا مسلمانات دې په امن شي د حضور پاک پکې یو دوه واقع یو دوه معجزې پیښې شوې په لاره باندې چې واپس کله راتلل بخاري شریف کې حدیث دی یو صحابي وایي چې موږ به کوم ځای دمه کوله موږ به داسې ځای کې دمه کوله چې هلته به اونې وي چې سوري پکې وي او د نبی علیہ السلام نه دا حکم و چې تاسو به ګورئ دمه د لارې د پاسه نه کوئ داسې ځای کې به دمه کوئ چې لار به کوله وساتئ یو د کیکر د اونو یو شار علاقه وه هغې کې مونږ دمه وکړه نو صحابه د اونو لاندې خواره شو او پرېوته ستړي ګرمي وه او چې کومه ګوره اونه وه نو هغه مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده دا به زمونږ قانون و چې کوم به اونه به ګوره وه او سورې به یې زیات و هغه به مونږ حضور پاک ته پرېښوده مونږ هم وده شو بېغمه ځکه دغه وخت کې د جهاد نه واپس راوي دشمن شته دی نه او حضور پاک ته موده شو او مونږ خپلې تورې د اونو د اخرامونو پورې ویزان دی او نبی علیہ السلام مبارک هم خپله توره د اونې او اخرام پورې ویزان دی اوس چې زه راویښ شوم هغه صحابي وایي او مې کتل نو نبی علیہ السلام سره یو سړی ولاړ وایي ما ته اشاره وکړه چې دلته راشي وی مونږ ورل مونږ خیر دې څه دا سړی څوک دی وی زه دومه او دا سړی راغی او چې څنګه راغی نو زما تورې راواغېسته او د تیکې نه یې راوویسته او د تورې په هغه تشارو زه راویښ شوم وی چې راویښ شوم مې کتله نو توره ورسره کولو په لاس کې ده د تیکې نه با او ما ته وایي چې ما نه یریږي نا کافر ایمه چې تا نه ولې یریږي تا نه یریږم که د خدای نه یریږم وایي ما ته وایي چې څوک به دې رانه خلاصوي دا کافر راته غورس یې نه مو غورس څوک به دې رانه خلاصوي وایي ما وایي چې الله
الله به من الخلاص وی چې دا مې وی پر پیدو شو او را پیدو سره توره راواغی توتیکی کی واپس بند کړه وی توره ما راواغشتا او بیا مې ورته وی چې ما نه به دې څوک خلاصوي ما یې وی دا دې مخامخ ولاړ دی ګور علام د حضور پاک معجزه سړی راغلی په سازشو ټول صحابه پرېښودل او نبی علیہ السلام درا او بیا داسې سازش وکړو پیغمبر علیہ السلام یې گزار کو خو هغه سره غلاس کې سنو لیکن الله د حضور پاک مدد او دا هغه د اواز بدون رو پرېوت چې تورې واپس نه کړه ایمان به څوک خلاصي اپر پیدو شو او بیا صحابه ته نبی علیہ السلام ویزي محکوم غږم ورته نکړو ما معاف کو داغی اثر پاگا ورس دا پریوت کہ غفل مسلمان پدی سفر کے یوزے کے صحابوں تا نبی علیہ السلام دی مخامخ درکی با سوک سوکے ہوتی ذکر من خوشپر دلتو شدکی خو یریگم که لدی دارین چه تا کافر فا من حملو لکی رانشی او یاد دې درین په غشره باندې گزارونه ونکي څوک بداسي چې هغه به دقه دره کې څوکۍ وکړي دو صحابه وي صاحب دا څوکۍ به موږ ني خدلر شي دغه دره کې مخامخ ودرېږي او د دغه نه طرف نه زه یریږم په د حملې زما څوکۍ کوي